دا ورو سوال کړی دی چې نږدې ورځو کې زما د نکاح پروګرام دی او ما د جمعې ورځ غوره کړې ده، لکه سنیت او عقیده مې ورسره نشتي، خو نیټه موږ د جمعې په ورځ ایښودې ده. نو چا راته دا ووایي چې د جمعې په ورځ دا نکاح تړل دا مستحب دي، دا غوره طریقه ده. اوس ما ته پته نه چې دا خبره به صحیح او که نه به، نو زه یېرېږم داسې نه چې په بدعاتو کې واقع شم. نو دا نیټه صحیح ده که بدله یې کړم؟ الجواب، یو خو دا قانون یاد کړئ، بیا په جواب پوه وکړو چې د نکاح د تړلو دپاره شریعت نه خاص هفته ښوولې ده، نه یې خاص ورځ په هفته کې ښوولې ده، او نه یې خاص ورځ په ټول کال کې ښوولې ده. د شریعت نه ده ښوولې، بلکې انسان له جایز دي چې کومه ورځ د ده خوښه یې په هغه ورځ نکاح تړلی شي، که هغه د جمعې ورځ ده او که هغه د هفتې په دې ورځو کې بله ورځ ده. اوس ضرور وایي چې ما دا غوره کړې ده، خو هسې غوره کړې ده. نو چې هسې دې غوره کړې ده، نو په تا خو هېڅ هم نشته. یعنې ستا باره کې نه موږ د سنت خبره کوو، نه د بدعت کوو، ځکه چې نه تا دا په دې سوچ کړی دی چې دا سنت دی، نه د بدعت فتوا په تا باندې ورکوو، ځکه چې تا عامه دغه ورځ هغه ټاکلې ده. خو دا راته فایده ذکر کړو. ګوره بعضو فقهاو په دې څلورو مذهبونو کې هغوی دې ته مستحب ویلي دي، د جمعې په ورځ نکاح تړل دا مستحب دي. ولې؟ دا د هغوی اجتهادي مسله ده، په دې دلیل نشته. هغوی دا ورځ برکتي ورځ ده، او دې که خو شک نشي دا ورځ څه ده؟ برکتي ورځ. نو چې کوم سړی په دې ورځ نکاح تړي، نو امید دی چې د دې ورځې د برکت نه به ده ته میلاو شي، او دې ته هغوی مستحب وایي. ګوره دا علمي مسله ده. فقها کله وایي دا کار مستحب دی، کله وایي مسنون دی. مسنون هغوی هغه کار ته وایي چې په هغې باندې د پیغمبر نه دلیل وي، او مستحب دوی اکثر د هغه کار په باره کې وایي چې دلیل پې نشتي، خو لکه علماو پکې سوچ کړی دی، اجتهاد یې کړی دی چې یاره داسې به غوره وي، نو ځکه ورته هغوی مستحب وایي. نو دې خبره کې خو شک نشي چې د جمعې ورځ څه ده؟ برکتي ورځ ده، که نه ده برکتي؟ نو انشاءالله امید دی چې د هغه برکت نه به الله دله م ورکړي. خو داسې عقیده به ورسره نه ساتي چې یعنې دا د پیغمبر د ثابت دي او په دې دلایل دي او په دې دا دي، نه نه نه، دلیل ملیل پې نشتي. صرف د بعضو علماو فقهاو وینا ده چې د جمعې په ورځ نکاح تړل دا څه دي؟ مستحب دي. ولې مستحب دي؟ ځکه دا ورځ برکتي ده. دې رور خو په دې نیت ورځ هم نه دی ایښودی، نو دی د بدعت ټکي نه ولې یېرېږي؟ یېره نه ده پکار چې کومه ورځ دې ایښودې ده هغه مه بدلوه، به دغه ورځ نکاح وکړه، الله دې پکې برکت واچي.